ملګرو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د زموږ د ملګرو چې کوم له موږ سره په ایډموب ګروپ کې دي د هغوی چې کوم مشکلات او کوم ستونزې ودی ته راځي چې دوی وایي چې زموږ اپلیکیشنان چې دي یو چې دي بینران نه رااړي یعنی امپریشن یې نه زیاتیږي او بل چې دي بعضو ملګرو دا مشکلات دي چې دوی وایي زموږ اکاونټ ته کمې روپۍ راځي کم سینټونه راځي. نو هغه ملګری چې اکاونټ ته کمې پیسې راځي او کم سینټونه راځي د هغوی مشکل او هغه چې دوی وایي زموږ امپریشن نه زیاتیږي د هغوی مشکل د امپریشن والا ته خو اول موږ دا وایو چې تاسې باید 3 ورځې انتظار وکړئ چې کم نوي کسان وي او یا هم دغه وي د هغوی امپریشن دلته موږ پخپله زیاتوو دا یو او هم هغه کسان چې دوی وایي ډالر یې کمې راځي نو په هغو ډالرو کې اول خو باید تاسې دا رقم چم وکړئ چې د پاورفول کنټریانې وي ملکونه وي د ګروپ مثلا 10 کسان دي په دغو 10 کسانو کې اول واري باید یو کم کس 3 کلیکان کوي هغه کس چې هر ملک انتخاب کړی وي مثلا امریکا یې انتخاب کړی امریکا خو د سوپر ملکو څخه ده دا رقم بل ملک انتخاب کړی مثلا جاپان وي ترکیه وي دا رقم ځایونه وي مثلا ترکیه یو چا انتخاب کړی ده چې کله دی له ترکیه څخه کلیک کوي نو هلته د بل ملګري ته وایي چې تا ته د ترکیه لخوا څومره ډالر راغلل که چیرې لیږ ورته راغلو نو بل وخت دغه کس چې ده دا کوم چې ترکیه انتخاب کړی دا له ترکیه واوړي بل ملک ته انتخاب ځان ته ښه ملک داسې ملک چې په ګروپ کې نه یو چا انتخاب کړی بیا دې کار وکړي نو چې څه وخت ښه ملک وختئ بیا دې همیشه له هغه ملک کلیکان کوي هغه کس یو خدا وجه سو چې ډیر ډالر پر ورته راځي او دوهمه دا ده چې زموږ د ملګرو باید زموږ ملګري دا یو ترتیب وکاروي هر کس خپل ایډموب کمپنۍ لري په ایډموب کې دا ترتیب وکاروي ګوره مثلا زه دا د ایډموب ته رالم چې کله تاسې ایډموب خلاص کړئ په ایډموب کې تاسې وګورئ دلته دغه ځای نه ده دا میډیشن لیکلی ده دغه میډیشن به تاسې کلیک کړئ دا ځای ګوره ستاسو د په یاد یو زه په کمپیوټر کې درښیم ستاسو په موبایل کې هم خاص دغه راځي بیا چې کله دا کلیک وکړ دا ګو ایټ ووایه که راواوښته خو صحیح ده بیا به دا لاندې ځای ته راسئ دلته ګوره کریټ میډیشن ګروپ لیکلی ده تاسو به پر دې باندې کلیک وکړئ چې کله کلیک وکړه دلته دا شان را اوړي دلته ګورئ دا ځای به ستاسو په یاد وي بینر آی ډي انټرسټیشل آی ډي ریوارډډ آی ډي اول وار به تاسې بینر انتخاب کړئ بیا به تاسې انټرسټیشل انتخاب کړئ اول وار چې بینر انتخاب کړ پر بینر باندې به کار وکړئ بیا به پر انټرسټیشل به انتخاب کړئ پر انټرسټیشل باندې به بیا وروسته کار وکړئ اول وار ګوره بینر به تاسې په خپل انتخاب کړئ زه انټرسټیشل انتخابوم چې ویډیو غټه نه سي او پر تاسې باندې مصرف رانه سي دا د انټرسټیشل زه انتخابوم تاسې به اول وار بینر دغه رقم په دغه ترتیب وکاروئ بیا به انټرسټیشل ته راسئ زه دا د انټرسټیشل ما انتخاب کړ او هم انډراید مې کلیک کړ کنټینیو باندې کلیک پسې ووهل دلته پورته ګوره ما درته وویله چې هر نوم تاسې ورته انتخابوئ هغه انتخابولی سي دغه دا ده ما انتخاب کړ مثلا هلو زه ورته دا ده ولیکل سو مثلا ښکته دا نه ده دلته به تاسې آل کنټریز انتخاب کړئ که تاسې والا بل ځای انتخاب سوی هغه دورې کې آل کنټریز به تاسې انتخاب کړئ صحیح د ملګرو دا ځای به ستاسو په یاد وي داسې کله انتخاب کړ د مخه ښایي دغه وي بیا به تاسې دا انتخاب کړئ بیا به دلته ګوره دا ایډ یونټس به تاسې ووهئ چې کله مو وواله دا ځای مهم ده ګوره تاسو ته به دا ځای یو دانه صرف راوړي صرف یو اپلیکیشن به تاسو ته راوړي خو دلته موږ ته ډېر راوښتي ځکه چې موږ ډېر جوړ کړي دي هر اپلیکیشن چې تاسو ته راواوړي پر هغه اپلیکیشن باندې به تاسو کلیک وکړئ اوس ګورئ دا ځای به بیا تاسو ته راواوړي دا هم تاسو ته یو دانه راوړي ځکه چې تاسو د انټرسټیشل آی ډي هم یو دانه وي و موږ ته ډېر راواوښتو ځکه چې موږ دا ډېر دي دلته به تاسو دا یو انتخاب کړئ او هم ډن به کړئ چې کله مو ډن کړل اوس د لاندې ځای ته ګوره تاسې راسئ دلته ورته لیکلي دي ریل ټایم پر دې ځای باندې به کلیک وکړئ او دلته به دا تاسې بند کړئ چې کله یې بند کړئ دغه ځای ته اوس وګورئ دلته سی پی ایم لیکلی ده سی پی ایم چې ده صرف $1 ده یعنې 1 سینټ ده مهم ځای غوږ راته ونیسئ 1 سینټ ده دلته خلک ور اچوي 10 سینټه یا 50 سینټه او یا هم $2 خلک ور اچوي خو دا ځای د ستاسو په یاد وي $2 او $1 بالکل باید تاسې ور وانچوئ اکاونټ ډیسیبل کیږي دلته باید تاسې صرف او صرف 50 سینټه ور واچوئ څو سینټه 50 سینټه او هغه کسان چې دغه نه ورته راوړي د امپریشن هغه هم بعضې وخت د دغه له کبله نه ورته راوړي دلته به تاسې 1 سینټ ده دا به تاسې څو کړئ 50 سینټه بیا کړئ 2 او 3 او 5 کې خو تاسې به دلته 50 سینټه خالي دغه کې او کانفرم بیا کړئ چې کله م دا کانفرم کړ اوس دا کار دغه سو زه اوس سومه نه بله طریقه یې درښیم تاسې باید دا طریقه هم وکاروئ که چیرې دغه رقم نه سواست په پوه دا ځای ته به ګوره دا بیرته ما ختم کړ دلته آپس ته به تاسې راسئ اپلیکیشنز ته دغه نه ده آپس لیکلی ده چې کله آپس کلیک کوئ ما به تاسو ته وویله ستاسو ته یو دانه راوړي و ما ته ډېر راوړي ځکه چې موږ ډېر جوړ کړي دي د آپس م کله کلیک کړ دلته ګوره دلته ایډ یونټس لیکلی ده بیرته هغه رقم ترتیب ده
چې کله دا کلیک وکړ دلته مثلا ګوره بینر آی ډي او هم انټرسټیشل آی ډي راوړي. بینر آی ډي والا ګوره اول 15 سي دي دا بینر آی ډي د لاندې ستي انټرسټیشل آی ډي دی. تاسو به اول بینر دغه رقم وکړئ بیا به انټرسټیشل وکړئ. مثلا زه دا د اوس انټرسټیشل ته راځم دا د ما کلیک کړ چې کله کلیک کړ ګوره تاسو به د بیا ووهئ د الان نه د داسې کله انتخاب کړ دا ډیسیبل به وي دغه ځای نه ده دا سی پی ام ډیسیبل به وي دا به تاسو انیبل کړئ او هم دغه ډیسیبل به بیرته انیبل کړئ. بیرته هغه رقم ترتیب ده دلته به تاسو بیرته هغه 50 سنت ورته انتخاب کړئ زیات به نه وي بیا به سیو کړئ. هلته ما نه کړئ انتخاب دا دومره طریقه تاسو ته درښول چې کله سیو سي ستاسو دغه به هم چالو سي ستاسو بینران به هم چالو سي او زیات سنټونه به هم درکول کیږي. او دریم ملګرو که بیا هم پر دې برسیره و تاسو ته سنټونه کم رالو هم مشکل نه لري موږ به تاسو نورو ګروپو ته واچوو په هغوی له هغوی لارې به انشاءالله بیا تاسو سمې پیسې ترلاسه کولی سي که خدای کوله. خو باید دا خبره تاسو ټول په یاد ولرئ چې هر ګروپ ایډمن چې کومه خبره کوي هغه به تاسو حتما ورسره منئ. ایډمن به ماته میسیج پرېږدي تاسو ایډمن ته پرېږدئ. ګورئ په شخصي کې باید تاسو ارتباط ونه نسیوئ. زه هر وخت تاسو ته وایم ځکه چې له ما سره بیخي بې اندازې ډېر وخت دلته لګېږي په دې کې سره خفه کېږئ هم ځکه زما لخوا جواب اکثره وخت نه درځي. ډېر میسیجان سوي وي نو له دې کبله جواب نه درځي. نور هم پر الله تعالی سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.